په پاکستان هېواد کې ټولو هغه افغان کډوالو ته اخرني خبر ورکول کېږي کوم چې د پیوار کارډونه لري د 2012 یا د 2015 اخرني کارډونه ورسره وي او دوی تر اوسه پورې خپل کارډونه نوي کړي او دغه پر سکرین چې کوم کارډ ښکارېږي دا په ګوتو کې چې نیولی دی دغه ته پی او آر کارډ وایي، یعنې دغه کارډ درلودونکو ته خبر ورکول کېږي چې کوم د 2015 کارډ ورسره وي او تر اوسه پورې خپل کارډ نه وي نوی کړی، د سمارټ کارډ دپاره یې خپل کارډ نه وي جمع کړی، نو هغه نن 23 تاریخ دی، تر 28 تاریخ پورې یعنې 15 ورځې لا وخت لري. هغه کولی سي چې د پاکستان په 4 صوبو کې کوم مراکز یا مرکزونه دي هلته ولاړ سي او خپل کارډونه نوي کړي. بیا د هغه څخه وروسته شاید پر دوی باندې دا پروسه بنده سي، خو دغه اخرني وارنینګ دی چې د یونیسیار د خوا څخه لیټر جاري سوی دی. نو پکار دا ده چې زموږ افغان کډوال ورونه دغه خپل کارډونه د کوم چې پر سکرین باندې ښکاري دا شین کارډ باندې یې بدلوي، دې ته سمارټ کارډ وایي، نو خپل کارډونه دې ژر تر ژره په دا 15 ورځو کې جمع کړي او چې بیا د دې پروسې څخه پاته نسي او د کارډ څخه بې برخې نسي. نو دغه یوه خبره مې بله کوله، دا زموږ اکثر افغان کډوال په دا خپل د کارډو په دغه نه پوهېږي. موږ 2 قسمه افغان کډوال دلته اوسېږو، یو پی او آر کارډ درلودونکي یو چې دا اوس پر سکرین باندې تاسې ولیدل، یو دغه چې اوس پر سکرین باندې ښکارېږي دې ته ای سی سی کارډونه وایي، دا افغان سټیزن کارډ ورته وایي، هغه مخکې تېر سوي ته پی او آر کارډ وایي. نو دا ای سی سی کارډونه والا چې دي دا مه دفترو ته ځئ، مه تکلیف کاږئ، ستاسې د کارډو د نوي کولو یا دغه دپاره کومه پرېکړه نه ده سوې، نه تر اوسه پورې پر دې باندې کوم اقدام سوی دی، خو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه او د یونیسیار څخه او نورې چې کومې نړیوالې خیریه ادارې دي چې دغه آی سی سی کارډو والا ته هم دغسې یو پروګرام کښېښودل سي چې کوم په 2017 کې ایښودل سوي د هغه هم اکثره کارډونه بند پاته دي چې دغه کارډونه یا نوي سي یا د دوی هغه زاړه کارډونه ورکړل سي.